هغه علیزه سحر امیدله سره خولي ده یار دوره غټي غټي مالغلري دی وسره یار زه خو پورا تیار کړم. علیزه سحر امیدله ملګرو هم یو غټي غټي مالغلري دی وسره سید الله الکم پپری کې ملګرو مازی واخلې ورشه خلکو ته شیرونه ولي مازی علي تاسو پپری کې مازی والي د علیزه سم غټ غټ مالټي دی وسره یار دا خلکو سم شګولې دي ماشاءالله ولينا الحمدلله من خشته یم بدرنګ نه یم په کریمونو ځان خپلوي کې مې اعتراضي د پښتنه خزم زه بغیر د کریمونو تاسو شارټ ویډیو وکتله دې نه علاوه دوه درې ویډیوګانې در باندې نورې هم دې سیټ اورم ویډیوګانې به راسره اورئ او مخکې به یې شیر کوئ او یو اصلاحي پیغام دې لپاره خاص ضروري دی او نور شیرینګ او ستاسو کمنټ رای به ضرور اخلي دې سیټ ته تاسو د دې ښځې خبرې واورېدلې واقعا چې تاسو به هم مخکې کتلي او اورېدلې وي علیزه سهار نومې جینۍ چې د پنجاب سره تعلق ساته او د هغې یو ویډیو لیک شوله نو هر څه طریقه چې وه خو د هغې نه ویډیو لیک شوله او هغه په سوشل میډیا وایرل شوله اوس دا قسمه جینکۍ او دا قسم له ښځې راځي او هغې پسې خبرې کوي چېرې دا د علیزه سهار چې کوم دی نو مالټې وي داسې وي اخوا دې خبرې پسې کوي هغه زه په دې سوشل میډیا باندې کول نه غواړم خو داسې خبرې کوي چې هغه ته نه کېدو قابل وي نو که سبا له تا سره داسې وشي دې ته وایم چې سبا لکه تا سره داسې وشي نو ته به څه کوې ته خو الریډي یې داسې ځکه چې هغې تر اوسه پورې خو خپله څه نه څه پرده ساتله ستا په حرکاتو کې او د هغې په حرکاتو کې هېڅ فرق نشته دی ته خو الریډي سټ داسې بله ویډیو پلی کوم د دې ویډیو تاسو ګورئ چې الریډي ته داسې یې نو ته په هغې پسې سم خبرې کوې د سټ دا بله ویډیو تاسو واورئ کونه دې کوم ځای کې ده کونه ستا کونه دا بل څه خبرې نشم کولی نه راباندې پابندي ده کنې سم چل به درته وښومه زاهد ماما ستا غوټې ته ماشي ونه خیچي ستا غوټې ونه چیچي کړې غوټې به دې وپړسېږي غوټې هسې پړسېدلې دغه ویډیو یې هم تاسو واورېدله چې دې څه څه حرکات ونه کړه او څه څه خبرې ونه کړلې مطلب د هغه د پښتو جنازه خو یې بیخي په منډه وویستله د پښتنې چې کومې جامې اغوندي هغه یې په منډه وویستلې ځکه چې پښتنې او په سوشل میډیا باندې داسې خبرې خو ما ته بل چا نه دي اورېدلې لکه څنګه چې ستا دغه پلیتې ښځې په سوشل میډیا باندې وایرل کړلې ملګرو دې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات غلط بکواسات اغوستي دي هغه د که ټیک ټاک د لارې دی که د فیسبوک د لارې دی که د نور قسم د پلیټفارم په لارې دي نو دا کوشش کوي چې خپل هغه خبرې وکړي چې کوم باندې دا وایرل کېږي مطلب که دی وغواړي چېرې زه په داسې کار باندې وایرل کېږم چې هغه د شرم دی هغه کار ته لاس اچوي هغه خبرې کوي تاسو په دې خبرې واورېدلې باقي بله ویډیو در سره هم پلی کوم دې سیټ ته چېرې دا بیا په اخر کې بیا څه خبرې کوي چېرې ما څه وکړلی السلام علیکم مینوالو پښتنو زه تاسو ته په دلته په روډ باندې ته مینت کوم که نه روډ باندې هم دلته راغلی یم بچو له سودا وړم کور ته نو خدای رسول ومنئ کنځلې مه کوئ ما پسې غلطې ویډیوګانې مه سازوئ هیلپ مه کوئ بېشکه مه کوئ غلطې ویډیوګانې نه ولې چې هغه د اورېدو قابل نه وي او غوښتل مې چې زما دا ویډیوګانې په نارینه او ښځې دواړې ګوري که زنانه دی که نارینه دی زموږ دپاره قابل قدر دي که کشران دي که مشران دي نو زه نه غواړم چې یاره زما د فیسبوک د پاڼې د وجې زما د فیسبوک د پیج د وجې تاسو ته هغه الفاظ میلاو شي کوم چې تاسو ته ګناه کم میلاویږي ما کوشش دا وي چې ته یو اصلاح پیغام یو انسان له ورکړو نو دا ښځه ډېر زیاته په ټیک ټاک او په یوټیوب او دغه شانې په فیسبوک باندې ډېر زیاته وایرل ده او هر هغه خبرې کوي چې کوم باندې دی کوشش کوي چې یاره زما دا ویډیو وایرل شي نو د هېڅ دغه نه ده صرف زما دا ویډیو دی وایرل شي ته د وایرل کېدو لپاره هغه الفاظ استعمالوي چې کوم چې ستا لپاره ناقابل قبول دي نو ملګرو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ او لازما د داسې خلکو مخنیوی په ډېر په کلکه غندنه سره وکړئ د هغې هر قسم پلیټفارم چې هغې ته ریپورټ ورکوئ د ویډیو کتلو او اورېدلو او د خپرېدلو یو ځل جهنمانه